په کونه سیکس کول یا هم کوروالی کول، خو په کومه طریقه؟ په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. د نظر له شریکولو نه وړاندې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. ولې خلک د کونې خواهش ډېر کوي او غواړي چې په کونه د میرمنې یا هم د هلک سره سیکس وکړي؟ لکه څنګه چې تاسو به هم پخوا اورېدلي وي چې دغه کوم افت چې دی یا کوم عمل چې دی د نوح علیه السلام د قوم څخه راپاتې تر اوسه پورې دغه ناوړه خلکو ته، هغه ناوړه خلکو ته چې اوسه پورې هم د دغسې ناوړه کارونو څخه لاس نه اخلي او اوسه پورې هم دغه کارونه کوي. نو خدای دې اول هغو خلکو ته هدایت وکړي، که د هدایت وړ نه وي نو الله دې په خپل امتحان کې ګیر کړي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې دغه کوم کار تاسو کوئ، یعنې د شا له خوا نه سیکس کوئ، نو پام کوئ چې دغه کار مه کوئ، ځکه د شا له خوا نه سیکس کول د انګریزانو یا هم کافرو کار دی. او که تاسو وایئ چې انګریزان دغسې کار کوي، یعنې د خپلو میرمنو سره د شا له خوا نه کار کوي یا سیکس کوي، نو هغه خو کافر دی، هغه په دې نه پوهېږي. که موږ او تاسو مسلمانان یاستو باید هغه کار او هغه لاره غوره کړو کومه چې خدای پاک موږ تاسو ته ښودلې ده. یعنې موږ ته خدای پاک ویلي دي چې هر رنګه د خپلې میرمنې څخه ګټه اخیستی شئ، خو داسې یې نه دي ویلي چې هغه کار چې موږ تاسو ته حرام ښودلی او هغه حرام کار تاسو وکړئ. نو دغه کار هغه خلک کوي کوم خلک چې په ځوانۍ کې د دغه کار شوقیان تېرې سوي وي. نو هغه ته زه دا پیغام لرم چې خدای ته وګورئ، دغه ناوړه کار څخه ډډه وکړئ او دغه ناوړه کار مه کوئ، ځکه دا یو داسې عمل دی چې دې سره ستاسو د خپلې میرمنې سره نکاح هم خرابېږي. او بل د انګریزانو سره یا د کافرو سره موږ تاسو باید په دې کې سیالي ونه کړو، ځکه هغوی دا په خپله کوي، د قصدنه کوي، د مسلمان د قصد کوي تر څو مسلمان هم په دغه غلط کار باندې واوړي. خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوي وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. مننه.